बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्ने ज़मूंगा टॉपिक दे ची डेस्कटॉप सेटिंग यानी द लैपटॉप ची कला मंग नवे वाखलू दागी द स्क्रीन सेटिंग मंग संग बराबर औ मंग ता आइकन नशो कीगी दासी ज़मूंग सरा का क्रोम नवी मंग बारे कम जिना डाउनलोड को औ दागी टोटल सेटिंग बा संग को टोल न मख की तासु नहीं प स्क्रीन मानी यानी डेस्कटॉप मानी ज़मूंग सरा देश पीसिश्ता न ज़मूंग सरी साइकिल बेनिश्ता او نه زمونږ سره کنټرول پینل شته زمونږ سره یو آیکن په سکرین باندې نخ کاری نو د دې ټول منیج کولو لپاره به ان شاء الله مونږ دا ویډیو ریکارډ کوو او په دې ویډیو کې به هر څه یو شیز مونږ کلیر کوو د ټول نمخ کې که تاسو سکرین ته دیس پی سی او دا ریسایکل بین داغه سره سره کنټرول پینل راوړل غواړئ نو تاسو به راشئ سرچ بار ته یعنی دیس ته او دیس کې به تاسو ولیکئ تیم څنګه چې تاسو دلته راشئ دلته تاسو تیم ولیکئ تاسو به دا انټر کړئ صحیح ده په تیم ریلیټډ سیټینګ باندې تاسو کلیک کړئ کله چې تاسو دیس ته راشئ دیس کې به تاسو راشئ ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ باندې به تاسو کلیک کړئ په دې کې به تاسو راشئ په دې باندې به چیک ولګوئ دا ټول به سکرین ته راوړئ بیا به تاسو اپلای وایي او بیا به اوکې تاسو وینئ چې په سکرین باندې زموږ سره هغه آیکن شو نو دی د راوړلو طریقه همدا ده که اوس واپس دا تاسو هایډ کول غواړئ نو تاسو به همداسې راشئ رایټ کلیک به وکئ بیا به ویو ته راشئ او په ویو باندې تاسو وینئ که تاسو دا شو ډیسکټاپ آیکن باندې چیک ولګوئ نو واپس به تاسو سره دا هایډ شي که بیرته واپس راوړستل غواړئ نو واپس رایټ کلیک وکئ ویو ته راشئ او ویو باندې شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو سره دا ته لیکي کې ډیسکټاپ ټیک دا او دا تاسو سره آیکن دی نو دا ډیسکټاپ آیکن به واپس تاسو سره شو کی ټیک دا د دې نه پاس تاسو سوچ کړئ وي تاسو وینډو کوي یا تاسو نوې لپټاپ والے نو تاسو سره پکې کروم نو انسټال یعنی تاسو به ګوګل کروم د کوم ځای راوړئ دا غیر لپاره به تاسو راځئ سٹارټ بٹن ته چې کله تاسو سٹارټ بٹن ته راشئ دیس کې تاسو وینئ چې په دیس کې به تاسو راشئ مایکروسافت ته ټیک دا ځکه کې مایکروسافت ګورم تاسو به راشئ مایکروسافت ایج ته مایکروسافت ایج باندې کله تاسو کلیک کړئ په دې کې به راشئ تاسو سرچ بار ته په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ډاونلوډ کروم چې کله تاسو ډاونلوډ کروم ولیکئ ډي او ډبلیو دا راوغستو نو ډاونلوډ کروم باندې کله تاسو کلیک کړئ ستاسو سره به اوس دلته یو لینک راشي په دې لینک باندې به کلیک کړئ دلته لیکلي دي ډاونلوډ ګوګل کروم یا ډاونلوډ کروم ټډے په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو په دې کلیک کړئ نو تاسو سره به راشي ټیک دا ډاونلوډ آپشن او په ډاونلوډ په آپشن باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به ګوګل کروم یعنی تاسو په لپټاپ کې به کروم یعنی د براوزر بیل ټو بی ډاونلوډ کروم په دې دا ډاونلوډ کروم باندې کله تاسو کلیک کړئ او زما سره الریډي انسټال لې ټیک دا نو تاسو ډاونلوډ کروم باندې کلیک کړئ او دا تاسو سره په لپټاپ کې ډاونلوډ شي چې کله تاسو سره ډاونلوډ شو نو تاسو به واپس راشئ دیس پی سی ته په دیس پی سی کې به تاسو راشئ ډاونلوډ ته په ډاونلوډ کې به تاسو کروم وګورئ تاسو سره به زما سره مخکې ما دلته ډاونلوډ کړی تاسو وینئ کله چې تاسو په دې باندې ډاونلوډ ګوګل کروم کله تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو په لپټاپ کې تاسو په پی سی کې به کروم یعنی ډاونلوډ شي چې کله تاسو په پی سی کې کروم ډاونلوډ شي نو تاسو به راشئ واپس دیس ته سٹارټ بٹن ته او دیس کې به کروم ولټوئ ټیک دا تاسو وینئ ګوګل کروم نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې څنګه کلیک وکړئ پرېږدئ به نو او داسې به سکرین ته راوړئ ټیک دا تاسو وینئ ما کلیک کړی دی خو پرېښوستی مې نه دی نو سکرین ته مې راوړو او دیس کې به پرېږدم تاسو وینئ اوس به تاسو ته په ډیسکټاپ باندې ګوګل کروم شو کېږي د دې اسانه طریقه همدغسې ده بیا که تاسو په دې کې دا تاسو اوپن کړئ نو په دې کې زموږ سره یو الریډي یو ایمیل اوپن دی خو که تاسو سره په دې کې جیمیل یا ایمیل نه وي اوپن نو تاسو ته به دې کې ساین اپشن شو کوي تاسو په ساین اپشن باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به څه شي تاسو یعنی ایمیل به پکې انټر شي او تاسو ګوګل به کار شروع کړي بیا که تاسو وینئ د دې ارینجمنټ لپاره مونږه داسې کار کوو چې کله مونږ یو ویب سایټ سرچ کوو او ویب سایټ فار ایگزامپل زه سرچ کما جیمینای
ټیک ده. زه جیمینای سرچ کما، اوس تاسو وینئ که دا جیمینای زه غواړم چې زما سره دې برځ کې شو شي لکه د آیکن په توګه باندې، نو تاسو دا نشان وینئ په دې چې بک مارک باندې زه کله کلیک کما او دلته راشم تاسو ته زه سلیکټ کما بک مارک، صحیح ده، بک مارک بار زه شریک کم او ډن وما. ټیک ده. تاسو اوس وینئ چې دیس کې زموږ سره ګوګل یعنی جیمینای شو دیس کې. ټیک ده. که تاسو غواړئ چې دیس کې زما سره نشو کیږي او زما سره په دیس کې شو شي لکه دلته چې ما کم آیکن ځان سره خوستي دي، تاسو غواړئ چې زموږ سره دلته شو شي چې بیا موږ په اسانۍ اوپن کولای شو. نو دې لپاره به تاسو راشي واپس به جیمینای ولیکئ یعنی دیس ته واپس راشي او په دې باندې به کلیک کړئ. ټیک ده. او د بک مارک په ځای به تاسو سلیکټ کړئ ادر بک مارک، چې کله ادر بک مارک سلیکټ کړئ دیس کې تاسو نیم هم شي ورکولای او که نیم نه ورکوئ نو تاسو واپس په ډن باندې کلیک کړئ. صحیح ده. تاسو وینئ ستاسو سره به اوس دیس کې نشو کیږي یعنی دلته چې ما دا راوړی دی پټوروم مې راوړی، صحیح ده، کنټریبیوټ مې راوړی دی، ډسکارډ، میډ جرني یا چیټ جی پی ټي شو، واتساپ شو، نو تاسو سره به دلته راشي. که تاسو هلته غواړئ هلته به بک مارک سلیکټ کوئ، دلته به ادر بک مارک سلیکټ کوئ نو دلته به ستاسو سره راځي. تاسو وینئ ما سره دلته شو کیږي جیمینای. ټیک ده. نو په دې طریقه باندې تاسو اوس فار ایگزامپل زه اوس یو ما ویب سایټ سرچ کړی دی او ما ځان سره فیوریټ کړی نه دی، نو بیا هغې نوم زما نه هیر شي، نو تاسو فیوریټ کول غواړئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ، تاسو بک مارک شي او بیا به تاسو نه چرته هم نه ورکیږي. نو امید ساتم په دې به تاسو هم پوه شوي وئ. که بیا تاسو نیکسټ یعنی بل جیمیل جوړول غواړئ او په دې کې اول خو تاسو کروم انسټال کړئ، په دې کې به تاسو ته ساین اپشن شو کیږي. خو بیا تاسو وایي چې موږ دې بل ایمیل جوړ کړو، نو راشي تاسو په دې کله کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې کلیک کړئ تاسو وینئ ایډ انادر اکاونټ باندې کله تاسو کلیک کړئ تاسو به وینئ دیس کې تاسو سره دوه اپشن شو کوي. که تاسو یو ایمیل مخکې نه تاسو فون کې جوړ وي او په دیس کې تاسو انټر کول غواړئ نو په دیس کې به ایمیل ولیکئ. چې کله تاسو دا نیکسټ کوئ نو واپس به تاسو سره پاسورډ راشي. پاسورډ چې کله انټر کړئ نو تاسو سره ایمیل په لیپټاپ کې اوپن شو. که بیا تاسو غواړئ چې نیو اوپن کړئ یعنی دا نه جوړول او په لیپټاپ کې بل جوړول غواړئ نو تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک کړئ او په کریټ باندې پر مای پرسنل یوز باندې به کلیک کړئ. ټیک ده. که بزنس لپاره جوړل نو هغه بیا اپشنونه به مخ ته ډیر راځي هغه دار. اوس دا ډیفرنس پکې سره ډیفرنس پکې دار چې دا پر ورک او بزنس لپاره به داسې ایمیل جوړي چې هغه لګ ایڈوانس وي. ټیک ده. فار مای چایلډ مطلب دا دی په دې کې اپشنونه کم دي او په دې جیمیل کې مخ ته تاسو داسې ویډیوګانې نه راځي چې کم د ماشومانو لپاره وي. ټیک ده. او پر مای پرسنل یوز مطلب دا دی چې چرته ځان لا لیپټاپ استعمالول غواړي یا ځان له بزنس کول غواړي خو بیا تاسو کوم سره کوي پر ورک اور مای بزنس او ځان له پرسنل یوز لپاره غواړي مطلب اسی کروم کې تاسو انسټالول غواړي او تاسو څه شی ډاونلوډ کوئ یا بل څه کار کوي کوئ نو تاسو ډیر لپاره حواله نمبر سلیکټ کوئ. چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو وینئ اوس بس تاسو سره فرست نیم او سیکنډ نیم یعنی لاست نیم راشي. نو په دې طریقه باندې تاسو نیکسټ او دا غي په طریقه باندې تاسو من نمبر وغواړي د نمبر نو وروسته تاسو نه پاسورډ وغواړي او تاسو ایمیل یعنی ما په دې طریقه جوړ شي. د دې نه پاس تاسو وینئ موږ سره اوس ګوګل هم رااله او ریسایکل بین دیس پی سی کنټرول پینل او تاسو سره کدا ته غواړئ چې موږ دا دیس پی سی دا نشان چې کوم دی دا زما سره چینج شي نو تاسو دا په دې طریقه هم چینجول شي چې کله تاسو دې ستاره شي واپس او دیس کې ولیکئ تیم. ٹھیک ده. کله تاسو دیس کې تیم ولیکئ او په تیم سیټینګ باندې کلیک کړئ نو تاسو وینئ دیس د ډیسکټاپ آیکن ته کله تاسو راشئ. ٹھیک ده. ډیسکټاپ آیکن کې که تاسو غواړئ چې دا آیکن کلر یعنی دا آیکن دا شیپ ز چینج کما نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او واپس با چینج آیکن ته راشئ. تاسو وینئ فار ایگزامپل د دیس پی سی دا دغه ز چینج کوم فار ایگزامپل زی دې ته چینج کوم په دې ما کلیک کو او اوکے چې مې کله اپلای او اپلای نه پسو اوکے نو تاسو وینئ د دیس پی سی دا آیکن زموږ سره چینج شو. نو په دې طریقه باندې تاسو ور دې آیکن هم چینج کولای شئ. ویډیو غټیږي که ویډیو خوښ شي وي چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مهرباني.